چې د چا سره تعلق نو هغه ته به پیشیشه دعا کې الدعاء لاخیک بظهر الغیب یو عام مسلمانانو ته دعا ده عام مسلمانانو ته نو د هغې جدا فضیلت دی عام مسلمانان داسې دي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک دا دعا ووایي چې اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات یا الله مؤمنان او مسلمانان که سړي دي او که ښځې دي الله ته ورته بخښنه وکړي او الله که څوک مړه دي هم ترې وبخي او چې څوک ژوندي دي هم ترې وبخي نو چې څومره مسلمانان دي د حقې اجر تا ته میلاویږي نو په دنیا کې مسلمانان څو دي څه کم 2 اربه نو زه چې داسې چاڼ پکې وکړي دا مشرکان به هم ترې لرې کړي ځکه چې اوس مثال په پاکستان کې چې په ملتان او په دغه علاقو کې کم مسلمانان قبر ته سجدې لګوي او قبر عبادت کوي او د قبر نه طوافونه کوي هغې ته مسلمانان ویلېږي په دې شل کم 2 اربه کې هغه هم حساب دي او مشرکان ترې کټ کا نو یو ارب خو به پاتې شي که نه نو ته چې مسلمانانو ته دقه شان دعا وکړي الله تعالی تعالی په دې دعا باندې یو ارب نیکۍ درکوي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وبل حدیث دی چې ته یو دوست ته دعا وکړي پیشیشه غیبانه دعا نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وعند رأسک ملک ويقول ولك بمثله ته چې د خپل یار دوست تعلقدار رشتہ دار د پاره هغه خبر هم نه دی چې ما ته چا دعا کړې که نه ده کړې او ته ورته غیبانه دعا کې یا الله زما دا ملګری ډېر په تکلیفونو کې دی الله تکلیفونه یې ختم کړي یا الله رحم پې وکړي یا الله امتحان کې پاس کړي یا الله تی بیماری ښه کړي نو فرشته الله مقرر کړي چې د یار دوست لپاره ته کومې دعاګانې غواړې هغه فرشته حقه دعا ستا لپاره غواړي نو دویم چې د چا سره تعلقي حق یې دا دی او ادب یې دا دی چې هغه به ستا لپاره غیبانه دعا غواړي ته به د هغه دپاره غیبانه دعاګانې غواړي